د بلوچستان په تاریخ کې تر دې مهاله تر ټولو خونړۍ پیښه چې د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسوالو د ډلو له لوري بلکې د ډلې له لوري BLA یا بلوچ لیبریشن آرمي له لوري رامنځته کیږي. د ټرین حادثه چې دوی برمته کړی و او شاوخوا 1.5 شوه روز د دوی په قبضه کې و او تر 400 زیات کسان پکې مسافر و، پوځیان پکې وو، دغه رقم د مختلفو بېلابېلو کوم سیکیورټي کسان چې وو له هغه پکې شامل وو. دا کې د پوځ کسان وو، دا کې د فرنټیر کور یا FC نیم پوځي ځواک چې ورته ویل کېږي، د پولیسو کسان پکې وو. 1.5 شوه روز پس بیا اعلان وسو د پاکستاني ځواکونو له لوري ویان د کومې اداره چې د ISPR له لوري چې هغه ختم سو، خو فعلا لا هم د کوم بلوچ بېلتون غوښتونکي چې دي د هغوی له لوري څه دا ویل کېږي چې کوم جنګ چې دی هغه لا هم جاري دی، که څه هم ویډیوز خپرې سوي دي، د هغه ځای ویډیوز راغلي دي، خو دوی وایي دا جنګ چې دی هغه جاري دی او کوم تضاد بیانونه چې دي هغه راغلي دي، دوی زیات ښیي دي، تر 200 زیات کوم کسان چې دوی وژلي دي، خو ISPR چې دی هغه بیا کم ښیي. واقعیت څنګه رامنځته سوه، څوک پکې یا څونه کسان پکې مړه سو، له موږ سره د نن په ویلا کې کوم خبریال چې دی عطا کاکړ هغه به هم راسره ملګری وي او بحث ورباندې کوو. سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. زه یم عیسی باون، تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. عطا صاحب، د شاوخوا 1.5 شوه روز لکه ماسې مخته یادونه وکړه، د پر 11 مارچ شاوخوا غرمه 1:30 بجه له کوټې څخه کوم جعفر اکسپریس په نامه ریلګاډی روان و د پېښور پر لوري، که څه هم دا له کوټې څخه شروع کېږي او بیا وروسته د دې سره مسافر چې دی هغه په بېلابېلو سټیشنونو باندې سره یو ځای کېږي او بیا تر پېښوره پورې. دا د پاکستان تر ټولو غټ ټرین دی یا په دې معنا چې اوږد سفر لري. څه دغه د وسلوالو کوم جنګ چې دی داسې مخکې پر بل شکل و، تاسو اوس یې ګورئ چې بل شکل ته اوښتی دی او څه تاسو څه نظر پر لرئ پر دې باندې؟ مننه عزیز سباون. لکه څنګه چې موږ د تیرو یوه کال خبره که موږ وکړو یا د تیرو 6 میاشتو خبره که موږ وکړو، په دې کې خو شک نشته چې تیزوالی راغلی دی. پر دې باندې ټولې رسنۍ او ټول چې کوم سیکیورټي ایکسپرټس دی هغه پر دې باندې خبره کوي چې په دې جنګ کې یو تیزوالی راغلی دی، خو په دې کې یو نوښت هم راغلی دی. که تاسو دې ته فکر وکړئ، دا د ډېر په دې تیرو 6 میاشتو کې په تیرو 6 میاشتو کې موږ داسې د غټو پیښو شاهدان پاته سوي یو چې هغه پر د بېلابېلو رسنیو دپاره موږ کور کړی هم دی، پر دې باندې مو کار هم کړی دی. لکه د کوټې د سټیشن چې کوم دماکه وه، بیا داسې چې کوم د راړشم چې کوم پیښه وه، او په څو واره باندې د کان کېدونکو داسې پیښې رامنځته سوي دي. په دغه کې د تربت کې داسې پیښې رامنځته سوي دي، لسبیله کې او د ګوادر خواته داسې پیښې رامنځته سوي دي. تر دې مخکې هم که ستا فکر و موږ پر دې باندې کار کوئ، موږ چې به داسې یو پیښه وسوه نو پر هغه باندې به ظاهره خبره ده موږ به هغه ریپورټ کوله. خو دغه چې کوم دي د داسې غټې پیښې زما نه یاد کېږي چې داسې ډېرې غټې پیښې سوي یا ډېر کسان چې کوم دي، او په خاصه توګه چې دې ته بیا موږ اشاره وکړو چې په هغه کې ولسي وګړي یا عام خلک چې کوم دي هغه دومره زیانمن سوي یا دومره زیات هغه ټارګټ سوي. دوی وایي چې ولسي کوم کسان ته تاوان نه دی رسېدلی. یو دغه خبره ده چې د بلوچ بېلتون غوښتونکو چې کوم ډله ده هغه دا وایي چې په دې کې څه کسان داسې دي چې هغه د پاکستان د جاسوسو ادارو سره تعلق لري یا هغه چې کوم دی هغه دلته د دوی دپاره کار کوي، یا مثلا داسې هم ویل کېږي چې په دې کې پوځي کسان چې کوم دي په دې پیښو کې زیات تر وخت خاص کار په خاصه توګه باندې هغه پیښې چې په هغه کې سفر کېږي او دغه پیښې چې رامنځته سوي دي چې کاټ وکتل سي، دا د دوی یو موقف دی نه چې دوی دا وایي. خو د خلکو دپاره د عام ولس دپاره هغه دا فکر کوي چې په دې کې عام وګړي دي.
ځکه که نن ستاسې فکر وي سرفراز بګټي په اسمبلی کې چې کوم سپیچ و هغه کې هم دا وینا وکړله چې پوځیان چې کوم دي هغه کله په رخصتي باندې یا چټي باندې خپلو کورونو ته ځي نو هغه بیا د جنګ دپاره نه وي روان، هغه چې کوم دی هغه په ساده کپړو کې د هغه سره توپک نه وي ورسره. نو دا خو په دې معنا نه دي چې هغه پوځیان نه دي، پوځیان خو دي، دا خو شک نشته. او دغسې که مخالف لوري راواخې که مطلب یو بلوچ دی جنګ کوي هغسې کله کور ته تللی دوی ورباندې چاپې وهي او هغه د هغه ځای څه پورته کوي، هغه خو دې معنا نه ده چې هغه اوس اسلحه کېښوده ده هغه اوس عام کس یا پوځي دی اوس یې اسلحه کېښو اوس عام کس، هغه خو یو رقم شمارل کېږي. خو داسې دی چې ته که فکر وکړې دغه کم پولیس والا چې دی ستا د کور د څنګه د کوري همسایه یا مثلا زما د کور څنګه د کوري زما همسایه یا د بل د کور څنګه د کوري، هغه سړی چې کوم دی هغه بیا په تاڼه کې که پولیس والا یي د کور د څنګه زموږ همسایه یي، پوهان وایي چې د انسان چې کوم دی د خپل شکل بدلی. لکه مثلا که زه ریپورټ کوم نو خو زه خبریال یم که نه، بیا چې زه د خپلوانو کره ورسمه نو زه خو بیا هلته خبریال نه یم. یا مثلا زه چې د یو چا کره دعوت ته ورسم یو چا زه غوښته یم نو هلته خو بیا زه خبریال نه یم، هلته خو زه میلمه یم. نو د انسان چې کوم دی هغه ځای پر ځای باندې خپل هغه شکل چې کوم دی هغه بدلوي. لکه مثلا یو بل مثال کې موږ راواخو په سکول کې یو استاد چې کوم دی هغه استاد وي خو دی چې بازار ته راوځي د یو دکاندار سره ودرېږي، بیا دی خو استاد نه وي، بیا خو دکاندار ته دی سبق نه ورښیي، بیا خو دی هلته څه شی وي دی ګاهک وي یا دی هلته یو څه اخلي که نه. یا دا رقم مثال کې طور یو ماشوم دی هغه په سکول کې چې کوم دی شاګرد دی خو د سکوله بار چې دی راوځي بیا خو دی شاګرد نه دی. مطلب دا خو د پروسس کې خو یې دی خو داسې نه دي چې دا هغه پرېښوی دی. په پروسس کې خو ظاهره خبره ده، خو دلته چې کوم دی هغه د انسان کړنه ډېره اړینه ده چې دی کوي څه. یعنی که چیرې مطلب په هغه وخت کې له دوی سره اصلا نه وه عام کس ته ولې عام کس ته په بازار کې څونه ډېر خلک ګرځي، عام کس ته ولې موږ دا نه وایو چې مسافر نه ورته وایو. نه په بازار کې چې یو سړی سودا اخلي یا مازدیګر راوتلی بازار ته هغه په بازار کې ګرځي موږ خو دا نه ورته وایو چې مسافر راغلی دی. کله چې دی سفر کوي بیا موږ وایو چې دی مسافر دی. نو دا رقم چې کوم دی هر انسان چې کوم دی دا په وخت پر وخت باندې دی د خپل حالت بدلوي. په دې خاطر باندې دغه پوهان وایي چې په داسې وخت کې چې دی توپک ورسره وي او پر یو چیک پوسټ باندې ولاړ یا په یو عملیاتو کې دی برخه اخلي هغه وخت دی پوځي دی. خو کله چې دی یو کور ته رواني سفر کوي خپل هغه د فوج ذمهداري چې کوم ده هغه پر هغه ځای پرېږدي خو رخصتیانې هسې نه ده نو دی چې کله بیا سفر کوي بیا وایي دی پوځي نه دی، دی چې کوم دی هغه بیا څه شی دی دی ځي خپل کور ته یعنی عام یو وګړی وګرځي. خو دې خبرې ته راځو چې ټارګټ کېږي ولې او وسي یا نه وسي نړیوال قانون په دې اړه باندې څه وایي. لومړی پوښتنه دا وه چې تیزوالی پکې راغلی دی او شکل یې بدل شوی دی د دې جنګ. اوس چې کوم دی دا پخوا ګوریلا وار و، اوس چې کوم دی دا یو مخصوصه داسې جنګ ګرځېدلی دی چې هغه ښارونو ته راوتلی دی. یعنی که موږ د بولان خبره وکړو یا مثلا د کوټې د ریلوے سټیشن خبره وکړو دا خو ښار دی، دا خو هغه آبادي ده چې دلته عام وګړي ژوند کوي. پخوا به چیرې په غرونو کې به یو ځای دا جنګ روان و، خو اوس د غرونو څخه دا تقریبا د ښار خواته راغلی دی چې چیرې عام خلک سفر کوي یا مسافر وي. دغه بدلون چې کوم دی دې خواته راتګ دغه چې کوم دی دا اصل کې موضوع باید چې پر دې باندې خبره وسي چې دا بدلون ولې راغلی دی. نو په دې کې بېلابېل وجوهات کېدلی شي. په دې باندې چې کوم سکیورټي ماهرین دي هغه دا خبره کوي چې د دوی په هغه چې کوم دغه ډلې وې په 2019 کې که زه غلط نه وم چې شاید دا تاریخ بیا صحیح کو چې په دې کې دغه یوه ډله چې کوم ده د بشیرزیب بیلې ډله چې کوم ده دا چې کله د دوی څخه جلا سوه نو دا بیا مختلف د دې سټرکچرز جوړ سوه. هغه سټرکچر چې جوړ سو په هغه کې دغه ځانمرګي چې کوم دی دا هم مجید برګیډ او په دې کې دا حکل او یا مثال کې طور دغه نور چې کوم ګروپونه دي دا ټول سره یو ځای سوله د دوی چې کوم عملیات دي هغه زیات توند سوله زیات پر مخ باندې وړل کېږي. خو تر ټولو مهمه نکته چې هغه
دې ته بیرته دې خبرې ته راځو چې تاسې وویلې چې باید دا خلک ټارګېټ سي که نه سي ټارګېټ دا کم عام وګړي چې دغه کوي سفر کوي. د نړیوال جنگ قوانین چې کم دي، د نړیوال جنگ قوانین داسې دي چې په دې کې دوه فریقه وي. که چیرې په یو هیواد کې یوه ډله چې کوم ده هغه د ریاست خلاف عملیات کوي یا د ریاست مخالف دا اکټیو وي، هغه چې کوم ده هغه په نړیواله کچه باندې ډېرې داسې په هندوستان کې موږ لیدلی دي چې په بېلابېلو وختونو کې یا مثلا په د افغانستان مثال تازه دی طالبانو د جمهوریت د وخت. هو طالبان چې کوم هغه د طالبان ورسره یعنی پیرالل دوی د افغانستان د جمهوری حکومت سره دوی داسې یو ډله وه چې دوی فریقین وه، یعنی د جنگ دوی فریقین وه. بیا په د جنگ فریقین چې کم دی دې ته په نړیوال د جنگ قوانین چې کم دی د هغه مطابق دې ته څه حقوق حاصل وي، څه حقوق وي، څه ذمهداریانې وي. هغه داسې چې مثال که چیرې دوی یو عام کس مطلب عام ولسي وګړي چې کم دي هغو ته زیان به نه رسي، یا د دوی چې کم خپل کسان دي هغه که کله ټپیان سي نو هغه نړیوالې د هیلث ادارې چې کم دي لکه دغه سور صلیب یا هلال احمر چې ورته وایي یا ریډ کرسنټ دغه چې کم دي دا به دوی ته مرستې وروړي، یا هغه پریزنر اف وارز چې ورته وایي پریزنر اف وارز یعنی د جنگ په دوران کې چې کم قیدان ونیول سي د هغو سره به د دوی چلند څنګه وي، هغه به مثلا هغو ته خوراک سو، د هغو د صحت خیال سو، یا مثلا د هغو چې کوم تبادله ده چې د ورکول بیرته سپارل او د هغو په بدل کې بیا څه خپل کسان راخلاصول، دا هغه شان دي، دغه هغه حقوق دي. خو دا تاسې فکر وکړئ چې آیا بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلې چې کوم دي هغو ته دا حقوق شته په نړیواله کچه باندې؟ دلته خو بلوچ کوم مستوال چې دي هغه د یو ترهګرو په نامه باندې دي، هغه که د پاکستان له لورې پاکستان خو لازمي خبره ده چې د هغو خلاف دي، د دې ماسې یو امریکا یې ترهګر بوري، یورپین یونین یې دغه دي، داسې مختلف دغه دي، که څه هم اقوام متحده یا متحده ملل چې دي هغه دا نه دي ویلي، خو ترهګر په دا دی په دې لټه کې دي چې د ترهګري نوم له ځانه واړوي که څنګه؟ داسې ښکاري چې دغه تر څو پورې دا د دوی سټیټس چې کم دی نه دا پاکستان چې کم سټیټس دوی ته ورکړی دی، یا لکه تاسو چې ذکر وکړئ چې امریکا دوی ته د ترهګرې ډلې هغه ورکړی دی سټیټس ورکړی دی، داسې ښکاري او دا څنګه دوی کولی سي یا دا څنګه دوی به اخلي چې کله ډیر توندوالی راسي په جنگ کې نو اقوام متحده یا نور نړیوالې چې کوم سازمانونه دي هغه په دې کې څه چې اوس عام وګړو ته ډېر زیات تاوان رسیږي نو دوی بیا د دوی دواړو فریقینو په منځ کې د سولې خبره یا مطلب د جنگ بندۍ خبره لکه دا اوس چې موږ په د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د حماس ترمنځ موږ ولیدله چې په دې کې نور خلک بیا راسي د درېمت هغه دغه کوي کردار ادا کوي. اوس په دې کې آیا د بلوچو او د پاکستان ترمنځ چې کوم جنگ دی یا کم جنگ کیږي تر اوسه پورې په دې کې داسې د سولې کردار ادا شوی دی یا ادا کیږي؟ که تاسې فکر وکړئ دلته چې د پاکستان په بلوچستان کې کم بلوچ مشران چې کم دي چې هغه د سیاسي لارې سره د بلوچو د حق خبره کوي یا مطلب په وفاق کې چې کم کسان دي هغه چې دا خبره کوي چې د بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو سره باید ډایلاګز وسي یا د دوی سره مذاکرات وسي یا د دوی سره خبرې وسي، هغه دا کوشش کوي چې ولاړ سي د هغو سره کښېني. یو مثال یې موږ لرو په 2015 کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې کله د بلوچستان وزیر اعلی په هغه وخت کې نو ورسره قادر بلوچ هغه وخت کې وفاقي وزیر و، دوی جنیوا ته ولاړه، اول ته په سویټزرلینډ کې د بلوچ ریپبلیکن پارټي چې کوم مشر و د برامداګ بوکټي نو دوی کوشش دا کوي په دې کې خان ابقلات سره دوی ملاقات شوی و چې دوی دا کوشش کوي چې د هغو سره د مذاکراتو خبره وکړي، خو د هغو دا جواب وي چې دوی اختیارات نه لري. بیا موږ بېلابېل د سیاسي مشرانو سره یا د
چې کوم سکیورټي انالیست دي یا پر دې موضوع باندې څوک خلک کار کوي هغه دا خبره کوي چې دا کم خلک چې تللي وو هلته د مذاکراتو دپاره هغه خپله اختیارات نه لرله او دوی ته هم برامداک پوټي هغه وخت ویلي وو چې دا وزیر اعلی سره صحیح دی دی مذاکراتو ته تیار دی خو آیا دی اختیارات لري چې د دې سره مذاکرات وسي نو په دې منځ کې که موږ وګورو چې د نړیوالو لخوا چا په دې کې خبره نه ده کړې چې آیا په دې کې کردار ادا کول دی په دې کې ډایلاګز یا په دې کې مذاکرات یا د جرګې د لارې د هرې خوا څه چې هغه د رحمت یا ثالثي کردار چې ورته وایي هغه نه دی یاده سوی یعنې ستاسو له خبرو څه دا دی چې دوی دا جنګ په دغې وجه تیزوي چې نړیوال کوم دې جنګ ته راسي د سولې یو هڅه وکړي یا خبرې اترې شروع سي یو دوی به مطلب یو پارټۍ دغسې د دوی څه به دا نوم واوړي د ترهګرو دغسې دي نو که تاسې مثالونه راواخلئ او د جنګ د تیر تاریخونو ته موږ وګورو ښکاري خو دغسې لکه دا لنډ یو مثال دا دی چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا راغی نو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا خبرې روانې وې چې د تحریک طالبان سره د ټي ټي پي سره دوی سره کښېني او ډایلاګز وکړي نو د دې یو معنا دا و چې طالبان پاکستان او ټي ټي پي دوی به کښېنستل او ډایلاګز به یې کول نو دلته خو موږ هغه شی نه وینو چې بل څوک راځي د پاکستان او د بلوچ بېلتون غوښتونکو ډلو ترمنځ د سولې خبرې وکړي ما درته وویل که څوک آن بورډ دی که څوک خبرې کوي هغه دغه کسان دي چې د بلوچستان کم مشران دي یا د بلوچستان په اسمبلۍ کې کم مشران دي بهرني څوک نسته بیا که چیرې بل مثال راواخلو په اوسني وخت کې چې د یوکراین او د روس کومه جګړه روانه په هغې کې دا شی موږ ولیدی بیا که بل مثال راواخلو د اسرائیل او د حماس ترمنځ چې څه روان و په هغې کې موږ دا شی ولیدی دلته آیا دا شی شته نه فعلا خو داسې نه فعلا نسته نو دا هغه وخت چې کله یو ډله چې کوم ده د هغې په پیښو کې دومره تیزوالی راسي چې هغه داسې یو ریکګنیشن چې ورته وایي یا شناخت چې ورته وایي چې دوی دا شناخت ولري او دې شناخت ته ځان څنګه رسول کېږي نو ظاهره خبره د دې شناخت ته ځان د ډیر د جنګ د توندوالي د لارې رسول کېږي چې دا ورسیږي بیا نورې هغه چې کوم دی هغه لکه یونایټډ نیشن یا نورې ډلې یا نور هیوادونه هغه په منځ کې بیا یو داسې کردار ادا کوي نو یو لامل دغه ښکاري دوم دا چې کوم دغه د بیلې د بشیر زیب چې کومه ډله ده دا هم باور پر دې باندې داسې معلومیږي چې پر دې باندې باور لري چې دا په توند جنګ باندې یعنی په تیزوالي سره لکه د دوی یو بیان هم زما په خیال راغلی دوی اونۍ اعلانه کیږي یو دوی په ګډه د کوم بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوال کوم ډلې چې دي شاوخوا د 50 شپږ کوم ډلې دي په کې یو د سند هم دی براس په نامه دی یو ګډ اتحاد جوړ کړی دی نو په هغه کې دوی سره کښېنستي ولو او دغه خبرې کړی و چې بس له دې پس به دوی دا کوم جنګ سي ده هغه به مرحله وار د دوی په ټکو باندې مرحله وار یعنی بدلوي او آخري پړاو ته به ځي آخري پړاو د دوی په معنا چې دوی به فیصله کن جنګ کوي فیصله به کوي چې پاکستان څخه دوی څنګه جلا کي یا هغه جنګ دونه به تیزوي چې فیصله یې وسي د جنګ